إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تا پنځم واقعه ذکر کړي، دلیل نقلی ذکر کړي د شعیب علیه السلام نه د تعلق د سورۃ درې میں دعوی سره ده. دې سورۃ یو دعوت توحید، ځکه شعیب علیه السلام دعوت ورکړو توحید تو صفه دعوت کړو، لیکن د دویمه دعوی سره هم د دې تعلق ده چې د شیطان د دعوت نه او د شیطان د وسوسو نه شعیب علیہ السلام دا قوم منکلے و طیبم یو فحش کار کو، مالی خیانت پہ کو خلق سرام. ناول ورته شعیب علیہ السلام توحید بیانی. وَإِلَى مَدْيَنَ اللَّهُ وَمَنْ لِقَلِهُ مَدْيَنَ تَأَخَاهُمْ رُورْدُ دِي شعیب علیہ السلام. وَإِلَى مَدْيَنَ مدین چې تاریخ لیکلی دا د ابراهیم علیه السلام زیو که اسماعیل او اسحاق او مدین. په هغه زمانہ کې هغه دغه علاقه او خار آباد کړو د مدین. شعیب علیه السلام د دې مدین په اولاد کې راغله ده دو پوښتې روستا دی چې اوسېدل بحر الاحمر چې وته ویل کېږي ال ته اوسېدل. په شعیب علیہ السلام چې د مفسرین ذکر کوي دا خطیب الانبیاء ده، د انبیاء خطیب دی، ځکه د په دعوت او بیان کې ډیر عجیب وضاحت پروت ده. ډیر بهتري طریقې سره شعیب علیہ السلام دعوت کړی ده. سورۃ الحجر کې او غیره نور سورتونو کې د قوم ته اصحاب الایکه ویل کېږي. ایکه ویل کېږي بڼ ته چې کمزې کې بوټي ونی او ډېرې هغې ته ویل کېږي ایکه. بعض مفسرین ویلي دي چې مدین کې ډېرې ونې وې دې ته ایکه وایي، اصحاب الایکه. زه یو دی صرف صفاتو کې فرق دی. اکثر وایي چې دا دواړه کلي جدا جدا و. مدین والا نه چې کله شعیب علیہ السلام لاړ د هغې د هلاکت نه وروسته بیا لاړ ایکې ته، نو ایکت ولېږه په هغې باندې بیا هم عذاب راغی، هغه انتباه شو. مرض یې د دواړو یو شان. دعوت چې کله په ناشنا طریقې دعوت کړی دی خطیب الانبیاء دی. اخاهم دلته شعیب علیہ السلام ته اخ ویلی دی ځکه نسب کې شریک و، او اصحاب الایکه سره نسب شریک نه و. نو قال دا دعوت د توحید ذکر کړي. ویل شعیب علیہ السلام اے اقدما قوم اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو د پاره څوک اله سوا د الله نه. قد جاءتکم بینة من ربکم، په تحقیق سره رسېدلی دی تاسو ته ښکاره دلیل من ربکم تر په طرف ستاسو نه. فاوفوا الکیل، پرور کوي پیمانې لرا والمیزان او تل لرا، ولا تبخسوا الناس ومنهم کړي کوي د خلکو نه اشیاءهم د هغوی مالونه، ولا تفسدوا فی الارض او فساد مه کوئ په ځمکه کې بعد اصلاحها وروسته د اصلاح د هغې نه په توحید. منه مخکې انبیا راغلي دي هغوی اصلاح کړې ده، تاسې ولې فساد کوئ؟ وس ذالکم خیر لکم، دا کار ډیر غوره دی ستاسو دپاره. ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسې مؤمنان ویا، ان کنتم منه که شئ تاسو مؤمنین مؤمنان، دا کار دله غوره دی. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، دا دلیل دی چې د قوم یو بل فساد هم کو. هغه ټولې لارې کومې چې د شعیب علیه السلام کور ته تللې وې په هغې کې به خلک ناستو، نور کسان به منع کوله چې دلته مه ورځئ. مقصد یې دا و چې هسې نه د شعیب علیه السلام خبره وانه اوري، دا کار د حق پرستو سره کېږي، همیشه مخالف خلک داسې کوي. ولا تقعدوا مکینئ بکل صراط، دلته استغراق عرفي دی. هغه لارې چې د شعیب علیه السلام کور ته تللې وې بکل صراط په هره لاره. توعدون چې ایرول کوي تاسو، وتصدون او خلق بندوي عن سبیل الله د لارې د الله نه. من آمن به څوک چې ایمان راوړي، به من د الله په لاره، وتبغونها عوجا لټوي تاسو په دې لار کې کګلې ځاو.
تاسې کار مه کوئ. اوس تذکیر بالنعم ورکوي او تخویف ورکوي. واذکروا یاد کئ اذ کنتم کله چې وئ تاسو قلیلا لږ فکثرکم نو زیات یې کړئ تاسو. کله چې شعیب علیه السلام راغلی دې قوم ته د الله رحمت دا و چې دې خلکو بچیم ډېر شو مالونه هم ډېر شول. وانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین څنګه شان انجام د فسادینو. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به تام دعوت د شعیب علیہ السلام دے و دیتا محاکمه و یو دیتا خطیب زکوی چې فصیح کلامه دے. و که فصیح کلامه دا دے چې دا ډیر په عجیب طرز باندې دا محاکمه کوي خلکو د دعوت ورکوي محاکمه پیش کوي. وإن كان طائفة نو کچرته وډلا منکم تاسونا آمنوا بالذي ایمان راوړي پاغت ورسلت به چې پر علی شوی امام. وطائفة لم يؤمنوا بلډلا ایمان راوړي فصبروا صبر کوي. فصبروا منا لګي انتظار وکي حتی تر دې پورې يحكم الله بيننا چې فیصله وکي الله ما بین زمن کې. دې کی وډلم په نشول چې په چا باندې رد وکړ ومکذبین پیدل چیرې دا په موږ باندې رد کړي. وهو خير الحاکمین او د الله دې غوړه فیصله کوونکو نام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. مخکې دعوت ذکر کو اوس تکذیب د قوم شروع شو قوم مخالفت شروع کو. قال الملأ ویل غټانو الذين كسانوا استكبروا چې تکبر کړي من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نه لنخرجنك خام بو باسو تعالی را یا شعیب و شعیب والذین آمنوا کسان لرا چې ایمان راوړل دي ما کستا په ملګرته کې من قريتين از بند کلینا. نو دوی واپس شو د دین نه دی واپس شوی. دی وای د کلینم او باسو ورا تاسو به مشړو د غرنګ تاسو د ملګری به مشړو او لتعودن فی ملتنا یا واپس راګرځي زمون په دې دین کې یا بزمون دین ته واپس راځي یا هم د کلینه شړو. او لتعودن سوال راځي عود به لیکيږي واپس کېدل مخکنی حالت تام. نو مومنان خو مخکنی حالت تا مخکنی حالت کې کافرانو لیکن شعیب علیہ السلام خود مخکنا دې سره نو کنه. نو څنګه شعیب علیہ السلام ته وی لتعودن تاسو براګرځي. شعیب علیہ السلام خو دې سره کوپر کې شریک نه و. اول جواب ده ته ویل کېږي تغلیب حال د ملګری غالب کو په حال د شعیب علیہ السلام. ملګری د شعیب علیہ السلام اول کافر ورسته ایمان راوړی دی. شعیب علیہ السلام په کې شمار کو ته تغلیب وای. دیم دا شعیب علیہ السلام خو د نبوت نمخ کې چپو کنه اگر کې دې سره ملګری نه و دی خیل داو چې لازم په دین باندې و مخ کې نام. دریم عود همیشه رجوع الى الحاله الاولى تنوي کله عود نفس دخول توي لك حدیث د عذاب قبر کې راځي يعاد روحه في جسده روح واپس جسد ته. ال تباز محدثین ویلي دي چې داخل بشي روح د په بل جسد مثالی کې. نو قال شعیب علیہ السلام ورته ویلي ولو كنا كارهين اگر چې بد ګڼون کې ومنګا دی لرام ولو كنا كارهين منا ایا واپس موږ تاسو دین تام او موږ بد ګڼون کې د دې کار چې تاسو دین ته به واپس شو اگر چې بد ګڼو موږ دا واپس کېدل تاسو دین تام. قد افترينا على الله كذبا یقینا موږ به جوړ کو په الله باندې دروغ په الله باندې جوړ کو. په کوم ټیم کې ان عدنا کچره موږ واپس شو په ملتکم تاسو په دین کې بعد اذ نجان الله منها رسلنا چې الله بشو موږ دغه دین نام الله موږ احسان کو د دین نه بشو څنګه به موږ واپس شو دیتا. وما يكون لنا ندي جائز من لرا ان نعود فيها چې موږ ورګرځو په دغه دین کې
انبیاء چې دي دا ډېر د فصاحت والا خلک دي وما يكون لنا دای وسعت په کلام کې ذکر کړ چې اسنه سبا یو کس مرتد شي او دوی وی چې تاسو خو ویلې چې څوک منه مرتد کیږي نه واپس کیږي نو دوی به اعتراض وکړي لیکن جواب کوي شعیب علیہ السلام دا خبر ذکر کوي وما يكون لنا ندی جائز موږ لره ان نعود فيها چې واپس په دې دین کې الا ان يشاء الله مگر کو واړي الله ربنا از موږ رب دې وسع ربنا دې کې تفویض الى الله کوي وسع ربنا راګر کله دې از موږ رب کل شيء ار یو شی علما معنا په خپل علم کې على الله توکلنا فالله باندې موږ ځان سپارل دې ربنا افتح بيننا دا دعا کوي او دا دعای حقیقت کی مباح لدا هغه پینې پیږي او دې ته دعا د شر وای ولیکن په لهجه د دعا د خیر کې کوي او دام د فصاحت او د بلاغت نه خدام ربنا افتح يا رب فیصله وکي بیننا وما بین زمن کې او بین قومنا وما بین قوم زمن کې بالحق بحق سلام وانت خير الفاتحين وتي غرض فیصله کوونکو نام وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وسدالين کم چې لویان خلق او غټان هغه ګرځي او خلق مرتد کوي شعیب علیہ السلام ملګری وقال الملأ ویل غټان او غسانو چې کفر کړو من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نه لئن اتبعتم شعيبا کچری تاسو تابعداري وکړه د شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو په دغه وخت کې خامخای وي د تاوان والا تاوان به یو تاوان کې بعد ځان تاسو چلی تاوان کوونکی به وایو اخذتهم الرجبه پس راولي ول دوی لرا زلزلې جړقام سورۃ هود څلور نو کې براشش په دې باندې سوای هر اغلی وا نو غبل عذاب مناسبت اشتره رجبم راغلی و د غرنګ د زلزلې سره چغم و فاصبحوا في دارهم نو شول دی په کورونو کې جاتمین معنا پر مخ پراته نو چې زلزلہ چې پر پچار اغلا پر مخ پراته ودی الذين كذبوا ذا زلزلہ پچار اغلی وا کسان چې تکذیب وکړي د شعیب علی السلام کا لم يغنوا فيها دا تقدیر دی هغه پناشل په دې عذاب علم يغنوا گویا کې نو دې رشوی دی فیا په دې کلو کې تش عذاب پراغه گویا کې دې په کې نو وسې دې کلو کې الذين كذبوا شعيبا كسان تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام کانوا هم الخاسرین ودی هم دې تاوانین خاص دوی تاوانین فتولى عنهم وغرزل دوینا شعیب علیہ السلام وقال بير يا قوم اسمع قوما لقد ابلغتكم بذا خيسر ما ورسول تاسو رسالات ربي پیغامونه درف زمان ونصحت لكم اخر قائم ولټ ول استاسو دفارا فكيف اسا نصرنګ زغم خارکم على قوم کافرین فعذاب قوم کافرانو تاسو کافران قوم وي څنګه ز پتا سو باندې خفقان خارکم